طالبانو د افغانستان په هرات ولایت کې دغه 3 کسان اعدام کړي دي. طالبانو ولې او د څه په خاطر دغه 3 کسان اعدام کړي دي؟ د دوی جرم او ګناه څه وه؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. په هرات ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا 3 تنه د جنسي تیري او وژنو په تور په تیږو وویشتل شول. دغه 3 کسان تېره سهشنبه د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا قصاص شول. دغه کسان په یوې مندوارې ښځې د جنسي تیري او د هغې ښځې د بچو په وژلو تورن ول. د وژل شویو کسانو د پیژنګلو په اړه تر اوسه څه کره معلومات نشته، خو یادې سرچینې وایي چې دغه 3 واړه کسان د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د سرچینې په وینا دغو 3 کسانو د تیر یکشنبې یا خالي په ورځ باندې په یوې مندوارې ښځې باندې جنسي تیری کړی دی او وروسته یې بیا همدغه ښځه او ورسره 2 ماشومان وژلي دي. له هغه پیښې وروسته 3 کسان د طالبانو لخوا ونیول شول او نن سهشنبه د هرات ولایت په زوال ولسوالۍ کې په ډزو وویشتل شول. په هرات ولایت کې طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. همداسې تیر کال په فراه کې هم یو کس د طالبانو لخوا د وژنې په تور قصاص شوی و، خو ځینې سرچینې دا هم بیا وایي چې دغو 3 وړه کسانو د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په یوې پیغلې نجلۍ په زوره جنسي تیری کړی دی او له جنسي تیري نه وروسته یې له یو ماشوم سره وژلې ده. وروسته مسؤلینو نیولي او بیا یې بندیان کړي دي. نو بیا د کلي خلک د لاریون په ډول راوتي او سیده بندیخونې ته ورغلي له هغه ځای څخه یې رایستي او بیا یې ختم کړي دي. ملګرو دا و یو لنډ او خواشینونکی خبر. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.